ملګرو ملتونو په مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو اساسو د دوهمې غونډې له ترسره کېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال په دې خبري ناسته کې وایي چې ټاکل شوې ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال اجماع او د خپلواکۍ ارزونې پر وړاندیزونو خبري وشي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي په پام کې لري چې په نږدې وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو اساسو دویمه غونډه جوړه کړي ترڅو د راتلونکي په اړه نړیواله اجماع پیاوړې کړي او د خپلواکۍ ارزونې په وړاندیزونو بحث وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي اساسي ټاس خبري اژانس ته ویلي چې ټاکل شوې د جنوري په نیمایي کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د سکالو په اړه یوه لویه غونډه ترسره شي. زمیر کابلوف هم د امریکا لخوا د افغانستان د ارضي شتمنیو پر خلاصون ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې یوه لویه غونډه به د جنوري په نیمایي کې په ملګرو ملتونو کې ترسره شي. اوس مهال موږ د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکلې نیټې په تمه یو. هر څوک د دې غونډې په اړه بحث کوي، مګر موږ د جنوري په میاشت کې ټینګار کوو. تر هغه چې زه پوهیږم د جنوري میاشتې په نیمایي کې